وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب. تعلموا وعلموا تفقهوا ولا تموتوا جهالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. شوق سر درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله على النبي الأمي العربي الكريم. معزز علماء کرام، مشایخ عظام، طلباء عزیز او د دین منور نورانی روحانی ختم قرآن عظیم الشان اجتماع شرکاو مشرانو کشرانو متدینو مسلمانانو په دین مینو مسلمانانو په قرآن مینو مسلمانانو په دینی مدارس مینو مسلمانانو په سټیج باندې او زما سره شاوخوا ته ډېر منور علماء کرام چې الله رب ذوالجلال په علوم د نبوت شریعت طریقت او حقیقت مزین کړي، خیسته کړي، مالا مال کړي. او د دوی مثال د انوار او سپوږمۍ او ستورو په شانته ده. په سټیج باندې او د سټیج په ګردونوا کې تشریف فرما دي مولانا فضل الرحمن صاحب چې ستاسو د دې علاقې او د دې جامع مسجد امام او خطیب صاحب ده او د دې ګلونو بچو چا چې د الله د عظیم آسمانی کتاب فصیح بلیغ معجز کتاب کلام ربانی صحیفه آسمانی ختمونه کړي د دې استاد محترم ده. زه د هر سنه اول د ګلونو بچو ته د دې اساتذه کرامو ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته د دې بچو والدینو ته د علاقې ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. الله دې دا ختمونه دوی منګ تاسو ټول امت ته مبارک بختور سبب د هدایت خیر و برکت وګرځي. او دا دعام کوي ډیره با برکت اجتماع ده. اهل الله او اولیاء الله علماء او صلحاء تشریف اوری کړي ده. په کوم ځای کې چې علما را جمع شي، طالبان را جمع شي، اهل خیر را جمع شي، اهل الله او اولیاء الله را جمع شي، په هغه علاقې د الله د طرفه د رحمتونو برکتونو انوارات او فیوزات او بارانونه کی. او کوم ځای کې چې اهل شر را جمع شي، الته د فسق او فجور او د بهایي مجلسونه، په هغه ځای باندې د الله د طرفه قهر او غضب نازلی. تاسو ته او موږ ته د الله همیشه تا حیات او تا وفات خیر او برکت او رحمت نصیب کی. د قهر او غیظ او غضب او لعنتونو نه دی الله تاسو منګه وساتي.
ز اول تاسو ته د دې آیت کریمه چې لوسته لفظي معنا کوم بیا مې دوه درې حدیث د امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام فداه ابي و امي د احادیثو د جملې نه دوه درې واړه احادیث لوستلې د دې لفظي معنا کوم او بیا درته درې وړې خبرې کوم. علما تشریف فرما دي د دوی په اجازت سره او په شریکه باندې الله نه غواړو چې علما کرام د امت خیرخواهان دي، دوی زمنګ او تاسو خیرخواهی کوي، د دوی اتباع او د دې خبره منل په موږ واجب او ضروری دي چې د دې نه څو اورو په هغه باندې په خپل ژوند کې عمل وکړو د خیر سره. آیت کریمه دا تبارک الذی نزل الفرقان، مبارک دا هغه بادشاہ الله پاک چې فرقان نازل کړي، هغه کتاب چې د حق او د باطل په منځ کې تمیز او جدایی کوي، حق او باطل جدا کوي. قرآن د حق او د باطل په منځ کې تمیز کوي او جدایی راولي. علی عبده او بخپل بنده باندې د قرآن فرقان نازل کړي، الفارق بین الحق والباطل. آقای نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی نبی مفخم رسول معظم مطلوب محتشم مرغوب معظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ټول قرآن د خوند او د مزه کتاب، خو ماته پکې د عبده ټکه ډیر خوند او ډیره مزه راکوي. سبحان الذي اسرى بعبده نزل الفرقان على عبده. دا چې الله ما تخپل بنده وای، ما ته بنده وای، دا عبده ټکه ما باندې ډیر خلګي، ډیر خوند او ډیره مزه راکوي. سبحان الله، الله دا قرآن فرقان نازل که بخپل بنده باندې او لیکون للعالمین نذیرا، چې دا د قرآن پیغام تر قیامت ټول انسانانو ته ورسي او مخلوق د الله د بغاوت نه، نافرمانی نه، سرکشی نه، د کفر او شرک نه، د بدعات او رسومات او رواجونو نه، د جهالت او ضلالت او زلالت نه بچ کی او ټول دنیا ته او د دنیا خلقو ته د دین رڼا ورسي. د قرآن دا پیغام ده چې اے خلقه، زمکه د الله ده، اسمان د الله ده، مخلوق د الله ده، مرضی د الله ده، قانون د الله ده، دنیا تراتلل دی الله په مرضی دی، واپس تللم دی الله په مرضی دی. نو اے خلقه، دی الله په زمکه، دی الله په دین کې دی نه، دی الله د نظام او د مرضی لاندې، دی الله د نبی په سنت او تعلیمات او طریقو برابر پاک صفه ستره زندگی تیرا کوي. بغاوت مکوي، نافرمانی مکوي، بيدینی مکوي، کبر مکوي، تکبر مکوي، غرور مکوي، شرکیات مکوي، ظلم جبر مکوي، نه انصافی مکوي. دغه مقصد د بار الله دا قرآن په خپل نبی باندې نازل کړي، لیکون للعالمین نذیرا، چې خلک وډر کې د بغاوت او نافرمانی، د جهالت او زلالت او زلالت نه وډر. یو حدیث میں دا در تلوسته، آقای نامدار فرمای هر ونه منګ او تاسو ونه بوټه د میوې د پر اکثر نال کو، چې دا ونه غټه شي میوه وکي او منګ د دې میوه وخورو. یاسین ونه ډېرې باروي چې منګ د دې سایه ته او سوري ته په ګرمۍ کې کینو. ام دقه شان د زړه میوه اولاد. رسول الله مبارک وی و ثمرة القلب الولد، بچیان د زړه میوه دي، بچی د زړه میوه ده. او ان الله لا يرحم من لا يرحم ولده، په هغه پلار به الله رحم نه کوي، په هغه مور به الله رحم نه کوي، په هغه نیا نیکه به الله رحم نه کوي
چې کم پلار مور نیا نیکه په بچو باندې رحم نه کوي او ترحم او شفقت او مهرباني نه کوي په هغه مور پلار الله مهرباني نه کوي شفقت او ترحم نه کوي چې کم مور او پلار په خپل اولاد باندې ترس او شفقت او ترحم او مهرباني نه کوي او که تاسو موږ وایي چې مهرباني به هم دې ته وایي ترس او شفقت او رحم او کرم په بچو باندې چې ښایسته کپړې ورته راوړه ښایسته خوراک ور باندې کوه ښایسته ناشتې ور باندې کوه ښایسته بنګله ورته جوړه که ښایسته ګاډی ورته واله او زبردست 40-50 روپه والا غټ موبایل ورته واله او بیا یې تپوس مه کوه چې د موبایل کې څه کوي د تعلیم نه ناخبره د تعلیم نه بېخبره د تربیت نه ناخبره او بېخبره د عقایدو د اعمالو د اصلاح نه بېخبره او ناخبره د فکر آخرت نه ناخبره او بېخبر د محبت الهی نه بېخبره او ناخبر د جماعت او مدرسې نه بېخبره او ناخبر نه نه دې ته ترحم نه وایي دې ته شفقت نه وایي دا خو د بچیانو سره دشمني ده آقای نامدار وایي جامه م ورته ښایسته واخله کپړې خوراک م ورته اعلی ورکه ناشتې م ورباندې ښایسته کوه وس دې وي ګاډی م ورته واله وس دې کېږي ښایسته بنګله ورته جوړه که خو ورسره واحسنوا ادبهم بهترین تعلیم او تربیت م وکه ښه تعلیم ورکه ښه تربیت ورکه نبوي صفات پکې پیدا که محمدي صفات پکې پیدا که دین ورته وښیه د دین علم ورته وښیه دیندار خلق ورته وښیه امام ورته وښیه قاری صاحب ورته وښیه عالم ورته وښیه عامل ورته وښیه جماعت ورته وښیه مدرسه ورته وښیه د دین درسونه سبقونه ورته وښیه او د دې اهمیت او ضرورت ورته وښیه یوه لحظه یوه لمحه یوه شیبه د دې ګلونو بچو د تعلیم او تربیت نه غافله کېږئ ما ورنه که غافله شوئ د اولاد به دنیا و آخرت تباهي بیا خدای دې نه کړي اکرموا اولادکم حضور وی د بچو قدر وکئ واحسنوا ادبهم بهترین تعلیم و تربیت و ادب ورته وښیئ بلکې وایي واحبوا اولادکم یا خلکه اولاد سره مینه وکئ محبت وکئ من اولاد سره مینه داره چې غټې غټې موبایل م ورته واخیشتې هغه م ورته ورکړې پبجي ګیمونه ورباندې کوي ایمان تم نقصان ده آخرت تم نقصان ده پلار تم نقصان ده مور تم نقصان ولې د خدای عذابونه په پیسو باندې اخلي د دې په ځای ورته قرآن په لاس کې ورکړي کتابونه د دین په لاس کې ورکړي جماعت لاره او د جنت لاره ورته وښیه د قرآن لاره ورته وښیه بچو سره مینه د بچو قدر په بچو شفقت دا نه ده چې د هغې د تعلیم نه بېخبره دا نیازبین ده مدرسه ورباندې مه وایه سکول ورباندې مه وایه د دین او د علم د رڼا نه محرومه وساته سبا به معاشره کې یو جاهل یو لوفر یو بدماش یو جوارګر یو نشئی یو طاغی یو باغی یو سرکش او بدماش انسان ته نه جوړي او که تاسو د بچو د علم ته او تربیت ته توجه ورکړه د دنه به یو نیک عابد زاهد متقی خدا ترس صادق امین الله والا د عمده صفتونو خاوند ته نه جوړیږي د خیره د امت مسلمه دپاره به مصلح او منور انشاءالله د بچو د تعلیم نه خو به غافله کیږو نه د خیره دا غټې موبایل یې مه ورکوئ د بچو ژوند مه دې ته مینه نه وایي دې ته ترس او ترحم نه وایي ان الله لا یرحم من لا یرحم ولده چې کوم مور او پلار به بچو ترس ترحم نه کوي الله په هغوی نه کوي نو دا معنا ده چې که څوک ورته ټلیفون نه الي موبایل نه الي دا غټ غټ څیزونه نه ترس نه کول ترحم نه کول شفقت نه کول هغه دا چې د دین د رڼا نه محرومه ساتل دي او د دین د رڼا نه محرومه مه ساتئ د قرآن رڼا د دین تعلیم دا په دنیا کې د کامیابۍ لار او په آخرت کې د نجات یوه لویه وسیله او ذریعه ده ګورئ په بچو د دنیا تعلیم هم وکئ تعلیم زیور ده زینت ده کامیابی ده حریت ده ازادي ده ترقی ده بلندی ده او بی علمی او د بی علمی شوق غلامی ده ذلت ده جهالت ده تباهی ده او بربادی ده
د دې نه ګورئ بچي وساتئ. دویم حدیث مې درته ویلی آقا نامدار فرمایي قلب لیس فیه شیء من الحکمه هغه زړه چې هغې کې قرآن نه وي هغه زړه چې هغې کې د قرآن مینه نه وي هغه زړه چې په هغه کې د علم دین مینه نه وي هغه زړه چې د الله مینه پکې نه وي هغه زړه چې د آقا مینه پکې نه وي هغه زړه چې د جماعت او مدرسې مینه پکې نه وي هغه زړه چې د دین سره مینه پکې نه وي عمل سره مینه نه وي اخلاص سره نه وي کبیت خریب رسول الله وی دا زړه نه ده دا کندر د کندر هغه کمرې ته وایي چې نه دروازه نه کړکۍ وي او نه ور باندې چتي په هغه شان کندر کې څوک نه اوړی تیری نه جمعی نه پکې د کور سامان ږدي نه میلمه کینی بلکې د ټولو کورونو ګندونه خلک راوړي په کندر کې اچوي خلک به کې میتیازې کوي وایي کم زړه کې چې قرآن نه وي د قرآن مینه نه وي علم نه وي علم سره مینه نه وي اخلاص نه وي د کار خیر مضبوط اراده نه وي کبیت خارب د دې زړه مثال د کندر دنه معلومه شوه د زړونو آبادی او د زړونو رڼایي او د زړونو جوړېدل د په قرآن سره راځي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب بل حدیث کې وایي هغه زړه چې قرآن پکې نه وي د قرآن یو صورت پکې نه وي قرآن سره مینه پکې نه وي کالبیت الخارب هغه د کندر په شانته ده نو د دې دا معنا شوه چې د زړونو آبادي او د زړونو رڼایي ده په قرآن سره راځي د قرآن په رڼا سره راځي په دین سره راځي او د دین په رڼا باندې راځي رونو دا خپل زړونو آبادیم په قرآن او د دین په تعلیماتو باندې او د نبوي تعلیماتو باندې وکړي دا د اولادونو زړونه د دین په تعلیم باندې منورم کوي آبادم کوي د زړونو آبادی د قرآن په علم او په قرآن باندې راځي د قرآن په رڼا باندې راځي زړونو کې تیاره ده ستا سینې ته چې قرآن کته شي بس رڼا پکې راشي زړونه غیر آباد دي چې قرآن دی یاد که عمل دی وکه مینه دی پیدا شوه تلاوت دی کو فیصلې دی پې کوله خدمت دی کو زړه دی خپل آباد او بیا څه وایي د حدیث بله جمله داره تعلمو ای مسلمانانو علم وکئ علم وکئ علم وکئ بیا وایي وعلمو کلم چې علم وکړه بیا نورو ته ورسوئ نورو ته ورسوئ نورو ته ورسوئ بیا فرمایي تفقهو د دین د احکامو نه ځان خبر کړي د احکامو شرعیه و نه ځان خبر کړي علماو نه م راوړېدلي دي طلب العلم واجب حدیث د مصطفی ده علم د حلال و حرامو فرضي علم په هر نارینه و زنانه باندې فرض طلب الفقه حتم واجب احکام علم حتمی ده ضروری ده واجب ده و فرض ده او بیا فرمائی یا ایها الناس علیکم بالعلم اے مسلمانانو پزان باندې لازم کئی علم کول علیکم بالعلم اے مسلمانانو پزان علم لازم کئی تاسم دینی مدرسو تلال شئی تاسم د قرآن پاک درسونو تکینئی تاسم د احادیثو درسونو تکینئی تاسم د فقه درسونو تکیدئی د عقاید و اصلاح وکئی د اعمال و اصلاح وکئی د زړه صفائی وکئی د نفس تزکیه وکئی د الله د مرضی مطابق ژوند تیر کئی بیا فرمائی ولا تموتو جهالا د حدیث اخیری توګړه دا ده وی تاسو ګورئ بی علمی کې ممړه کېږئ یعنی په داسې حال کې د تاسو ته مرګ رانشي چې تاسو بی علمی د بی علمی د مرګ نه ځان وساتئ د جهالت د مرګ نه ځان وساتئ د ضلالت او ضلالت د مرګ نه ځان وساتئ د حدیث بله ټوکړه دا ده چې الفاظو کې رانه کمی بیشي رانه شي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي د قیامت په ورځ یو بنده الله خپل عدالت طرف وغواړي او د هغه پیشي وي الله ترنه تپوس کوي علم دې کړی و که نه الله سمیع ده خبیر ده بصیر ده عالم ده اتمام حجت کوي
یا الله نه مې وکړی ولې دې نه وکړی اولم نعمرکم ولې تا ته مې عمر نه و درکړی 40 کاله 50 کاله 80 کاله 100 کاله د دنیا هر کار دې کوی شو علم دې نه شو کوی وایي د قیامت په ورځ جهل بی علمی عذر نه ده الله په دې باندې تاسو موږ بیا نه معاف کوي ولې دار د مسلمانانو د ملک مور او پلار مسلمانان د مسلمان بچی په مسلمان ملک پیدا اسباب ممکنه د هدایت مدرسې جماعتونه خانقاګانې دعوت و تبلیغ مرکزونه قاریان صاحبان امامان صاحبان خطیبان صاحبان عالمان صاحبان مدرسین مفسرین محدثین مفتیان ارباب طریقت لوی پیران صاحبان شته او بیا به موږ د قیامت په ورځ الله ته وایي چې الله بس نه پوهېدو نو ولې نه پوهېدو د دنیا په هر کار سړی پوهېږي او په علم باندې نه پوهېږي علم ته وخت نشته په موږ او تاسو خو تېره شو او اوس هم وخت شته راځئ په سپینو ګیرو باندې علم ته ملا وتړئ ملتان کې سالانه د ختم قرآن جلسه وه هغې کې ماشومانو ته دستاربندي کېده یو بوډا د 90 کلو 90 سال عمر ناسته جاړي یو عالم د قرآن او حافظ قرآن فضیلتونه بیان کړه چې قرآن به هم د قیامت په ورځ شفاعت کوي او حافظ قرآن به کوي او د دې پګړۍ فضیلت د بوډا جړل په همدغه ورځ عزم وکړه اراده یې وکړه خو مضبوطه او پخه وی نن نه به زه ملا تړم او دا قرآن به یادوم چې را روان کال راځي چې الله مې په سپینه ګیره باندې حافظ کړي دغه ورځ نه دستاربندۍ د ورځ نه ملا وتړله اراده او عزم یې پوخ و چې را روان کال راته بیا په دې مدرسه کې د ماشومانو دستاربندي کېده نو د 90 سال بوډا دستاربندي مور سره وشو بهر کاری که همت بسته گردد وگر خاری بود گل دسته گردد وی چې هر کار ته مضبوط او پخه اراده وکړه کاغذی کی کار غنی میم گلدسته ته نه جوړیږي بوډاګانو تاسو مې را دی وکي خدای در باندې فضل کړی ډیر به عمل عالم دین در سره ده یو آیات نه وای بچیانو باندې علم وکي د دنیا تعلیم وکي خو د دین علم ته حق دی اولیت ورکي یو بل حدیث پاک مم درته ویلو او د هغه حدیث پاک مطلب دا رسول الله مبارک فرمای چې علم وکي عمل ور باندې وکي اخلاص پزان کې پیدا کړي د علم نه بعد په خپل عقیده او نظریه او په دین باندې استقامت اختیار کړي تر مرګ پورې ګورئ چې دین در نه پاتې نشي تر مرګ په دې دین باندې بیا تاسو پوخ عمل وکړئ پوخ عمل چې دا دین در نه بیا پاتې نشي نو امید دا درته ویل اول علم کول دی علم وکي تعلموا وعلموا اول بخپل علم وکي په اولادونو باندې وکي چې عالمان شوي په علم باندې عمل وکي ځکه هغه علم د چې عالم ور باندې عمل وکي چې په کم علم باندې عالم عمل نه کړي هغه علم د دې پر وبال جان جوړيږي قاری قران یاد ک الی بده قاری وی چې عمل ور باندې حافظ به الی حافظ چې عمل ور باندې وکي نورونو علم وکي عمل وکي په علم او عمل کې اخلاص وکي په خپل دین او ایمان او عقیده باندې مضبوط ودرېږي او کله چې علم وکي نو بچو ته دا نصیحت او وصیت کوي چې بچای د جنت لار ده دا به پرې دی نه تا حیات او تا وفات به اوس د دین خدمت کوي او د دین په خدمت کې به پتا باندې سخت راځي یو وړوکی مثال درته وایم تاسو ته پته نشته دا علم دومره په اسانه باندې یادېږي دا علماو دو علم دومره په اسانه باندې یاد کړی ده زموږ د اکابرینو د اسلافو تاریخونه تاسو وګورئ هغه د قربانونه ډک دي کله چې علم وکي نو د اولې ورځې نه چې د علم په لاره قدم ږدي دا به ځان سره مني چې د علم نه پچې زه عالم جوړ شمه په ما باندې به سخت راځي تکلیفونه به راځي کړاوونه به راځي ولې زه به د عالم کفر مقابله کوم زه به د هر ظالم او جابر مقابله کوم زه به د هر فتنې مقابله کوم زه به د هر باطل او اهل باطل مقابله کوم زما به د کافر او ظالم او جابر او اهل باطل سره واسطه راځي د کې وجل راځي د کې جیلونه راځي د کې ملک بداری راځي د کې لوګي راځي د کې تند راځي دا ټولې به برداشت کو یو وړوکی مثال درته وایم
زمنګ او ستاسو په دې علمي دنیا کې یو معروف او مشهوره چهره ده د هغه نامه ده حضرت علامه عبید الله سندی رحمت الله علیه خلق په امام انقلاب رحمت الله علیه باندې پیژني شیخ الهند رحمت الله علیه سره اتلس کاله طالبي کړی دا او شاګردي کړی دا او خدمت کړی دا زمونږ استادو بچیان 4 کاله موږ علم ته نه ورکو مروجه علم زمونږ ټول 8 کاله دا 8 کاله نه ورکو عبید الله سندی رحمت الله علیه وای ما د علم یادولو د پاره د قران حدیث یادولو د پاره د خپل استاد محترم په خدمت کې اتلس کاله تیر کړل هغه نه قران یاد کا تفسیر یاد کا حدیث یاد کا سیاست یاد کا او د شاه ولی الله رحمه الله فلسفه یاد کړه یو عظیم مفسر یو عظیم محدث یو عظیم انقلابی ذهن والا انسان یو عظیم سیاستدان یو عظیم د فلسفه ماهر انسان ته نه جوړ دومره علم الله ورکړو چې ستاسو بشان ته تعلیم یافته سړي به ورسره شپږ میاشتې تیرې کړی الحمدلله واخله تر والناس به دا قرآن او ترجمه داسې ور باندې یاده کړې وه چې د قرآن حق به یې ورپکې ادا کړی و په شپږو میاشتو کې به د ټول قرآن تفسیر او ترجمه او علوم او معارف په دې تعلیم یافته انسانانو یادول او یوازې ښودل نه و بلکې د ښودلو حق به یې ادا کو او هر یو به ور باندې پویو او په خپله دومره تکلیفونه تیر کړي دومره همیشه به د ده ګرځېدل پیادلو 112 میله به یې جومات او مدرسې ته پیادل مزلې کولې مظفرګل نه ملتان ته مظفرګل نه نو د سره د یو ټیکټ پیسې ورسره وې چې کله ریل ته دی خیجي یو مسافر ورته راغی ورته وایي صاحب ما سره خو پیسې نشته زما د ټیکټ غم به ونه کړې وی دا یو ټیکټ د دا تاسو والی بیا د مظفرګل نه ملتانه پورې پیادل روان ده په ضعیفه سټه باندې بیا انګریزانو د پاک او هند تقسیم نه مخکې د ده سره دشمني وه چې دا یو عظیم انسان ده د ده ختمول پکار دی په هندوستان بند که چې نه به راځې او دمکي ورکړه که راغلی نو تا به وجنو ولې امام انقلاب د دین رڼا خوروله د قرآن رڼا یې خوروله ځای په ځای به د قرآن جلسې کولې د قرآن تفسیر او ترجمې به یې کولې د خلکو د عقایدو د اعمالو اصلاح به یې کوله شیخ الهند ورته مشوره ورکړه چې انګریزان دې نه پرېږدي زه هجرت وکړه لاړ شه کابل ته 25 کاله جلا وطني یې وکړه په دین کې علم کې دا خبرې ټولې راځي زمونږ علماو ډېره قربانۍ ورکړې دي چې بچی دې عالم شي د قربانو سره بلد که چې بچی پام کوه چې کومه قربانۍ د دین د نشر اشاعت په مخ کې ستا مخې ته راځي پام هغې نه به ویرېږې نه هغې نه به رستو کېږې نه امام انقلاب د شیخ الهند په مشوره کابل ته لاړه 7 کاله یې تیر که هلته د قرآن رڼا خوروله د دین رڼا یې خوروله د خلکو د عقایدو د اعمالو اصلاح یې کوله د انګریزانو بیخ او بنیاد یې هلته وویسته بیا 1 کال وروسته لاړه هلته 15 کاله ترکي کې تیر کړل 12 کاله مکه مکرمه کې تیر کړل مکې ته بس انګریزانو جاسوسان ولېږل چې دا سړی خطرناک ده د عرب حکومت ته وی چې دا ختم کوي بیت الله شریف نه طواف کو په مطواف کې تاویده شاته جاسوس ولاړ ده نو حضرت ورته وایي چې خدای پاک د تاسو ذلیله کړي دا د خدای په کور کې مې اوس په آرام نه پرېږدئ دلته راپسې راغلی 25 کاله ملک بدري جلا وطني د انګریزانو د لاسه تېره کړې ده د دغه دین د احیا دپاره د دین د اعلا دپاره د دین د سربلندۍ دپاره د دین د نشر اشاعت دپاره د مسلمانانو د اصلاح او د تربیت دپاره 25 کاله جلا وطني د قیام پاکستان نه څه مخکې راغی کلکته کې آخري جلسه وکړه دا خبره ډیره قیمتي جلسې ته کړې ده آخري جلسه یې دا وه وایي خلکه د انګریزانو خپې موږ وهلي دي انګریزان نه دي که سبا 2-3 کاله کې به تختې پاتې کېږي نه خو زما نصیحت واورئ جماعتونه جوړ کئ آباد وساتئ مینه وینه ورته ورکئ مدرسې جوړې کئ آباد وساتئ د زړه مینه وینه ورته ورکئ د علماو خدمت وکئ د علماو قدر وکئ د علماو مټ او بازو جوړ شئ
د دین رڼا خوره کوي د قرآن درسونه زیات کوي ذات البینی اختلافات ختم کوي په خپلو کې اختلافات مه کوئ یو موټی شئ متفق او متحد شئ وحدت بین الصفوف پیدا کوي اختلافات ختم کوي کوم چې نن بیا شروع شوي نن سبا نو انشاءالله که 2-3 کاله کې انګریزان ونه تښتېدل او عبیدالله مړو نه زما په قبر باندې توکاڼی واچه ستا نه 3 کاله مخکې دی وفات شوي دي او 3 کاله پس انګریزان وتښتېدل او دا ملک په معرض وجود کې راغی ورونو وحدت په خپلو کې پیدا کوي په هغه علماو پسې ځئ چې په علم عملي په علم و عمل کې اخلاصي هغوی د امت اتفاق غواړي اصلاح د مسلمانانو غواړي وحدت د مسلمانانو غواړي انتشار ختمی اختلاف ختمی فتنه ختمی په صحیح معنو کې زمونږ او ستاسو د بچو د عقایدو د اعمالو اصلاح کوي داسې خلک چې امت کې اختلاف پیدا کوي انتشار پیدا کوي افتراق پیدا کوي هغې خلکو نه ځانونه وساتئ الله هم دین دنیا او آخرت ښایسته که الله هم په دې اولادونو باندې سترګې خوږې او سړې که الله هم د بچو د غم نه وساته یو وړه دعا درته ښیم وظیفه ده دې وخت کې بیا وایي چې وبا او بلا او وبا څه کیسې روانې دي نو تاسو دا 15 ټکي ډېر زیات وایي الله حاضری الله ناظری الله ناصری الله حافظی الله معی دې معنا دا ده الله حاضری الله حاضر ده الله ناظری الله می ویني الله حافظی الله می ساتي الله ناصری الله می مدد کوي الله معی الله را سره ده نو چې الله در سره ده والله دې ساتي والله دې ویني والله دې مدد کوي بیا دې څه غم ده او که په کور کې ملانجه کونجه او بې اتفاقي وي د الله تعالی څلور نمونه دي دا اخلی یا حنانو یا منانو یا لطیفو یا ودود 11 مرتبه مخکې درود وای 11 مرتبه شاته او 1111 مرتبه دی الله پاک دا څلور نمونه یا حنانو یا منانو یا لطیفو یا ودود او بعضې خلک وایي زموږ ډېره غریبي ده مالداري نه راځي د جمعې په شپه 1111 مرتبه صورت اخلاص قل هو الله وای وړاندې وروستو 11 مرتبه درود شریف واړو بچو باندې جنکو بیبیانو باندې وای او دا بوډاګان او ځوانان او زنانه د ماښام د لمانځه نه پاس 101 مرتبه یو د پاسه 100 ځله اول به 3 وارې درود شریف وای یو د پاسه 100 ځل به الله الصمد الله الصمد الله الصمد انشاء الله که غریبان الله به حلال مالداری او دینداری درکي او که قرضداران الله به هم د قرضونو نه خلاص کړي د دین ته علم ته مدرسو ته علماو ته زړونه ورکوي بدنونه ورکوي مالونه ورکوي اولادونه ورکوي د زړه په مینه او وینه مدرسې آبادې وساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين